د رژه په میاشت کې په 4 چې میاشتو سره یو خپل نظام الاوقات جوړ کی، خپل یو نظم جوړ کی، یو داسې شیډول جوړ کی چې میژو په دغه میاشت کې په دغه وخت کې کیم عمل کی، کیم عبادت میشتوس کی. نو اول شی چې کله غایز د چک شي بیا د تهجد مینځ دی. تهجد المینځ د مرزجد ثواب دی چې په فرض مونځنه بعد په ټول نه افضل بهتر مینځ کیم د هغه تهجد مینځ. تهجد په مونځنه بعد د دعو اهتمام کوي. الله تعالی داسې انسان دعو خامخا قبلوي. د قبولیت وخت دی، د یکسویی وخت دی، په دا کې خاموشي وي. الله تعالی طرف ته د انسان زیاته توجه وي. بیا غایز پر شمای دی، دغه اهتمام کوي، دغه ډېر زیات برکات دي، فضایل دي. بغیر پر شمینه رجا شي خو مناسبه نه ده چې سړی پر شمای پرېږدي. پر شمی اهتمام کوي. بیا لمونځ په جمع سره کوي. بیا په جمع نه بعد معمولی ذکر اهتمام کوي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. ذکر ډېر زیات اهتمام کوي. همیش خلک د ذکر سره ډېر زیات سستی او کوتاهی کو ډېر ظلم ورسره کو، حالانکه د ذکر ډېر زیات اهتمام کوي. په هغه نه بعد غایز مینځ په جمع سره دی. بیا په ان بعد تلاوت کوي. کم از کم کچیره غیر حافظ وي د یو د پوره یواسي پوره ضروری دی. او کچیره حافظ وي د یو د پوره خو استعداد مقرر نه که هغه 15 کو که 10 کو که 15 کو د یو خپل سوچته. بیا په ان بعد مزدیګر مینځ په جمع مزدیګر نه بعد کچیره د پیوځي کې ترجمه وي یا درس قرآن وي، درس حدیث وي، داسې د ذکر حلقه وي، نه کې خلک مجالس په دا کې شرکت کوي. دغه هند زیات برکات ثمرات دي. بیا د رجاموت اهتمام کوي. یا چې کیم سړی چې چاته د رجاموت اهتمام وکړو، چاته رجاموت یې وکړو، دا فرشتې د انسان د پوره د مغفرت دا وکړو په دا میاشت کې. ټول فرشتې د انسان د پوره په دا میاشت کې د رحمت دا وکړو. او داسې جبرائیل امین علیه السلام لیلۃ القدر باندې په دا کې دای د انسان د پوره خصوصي د رحمت دا وکړو. نو دا یو نظام الاوقات دی چې میشتوس دا خپل شیډول جوړ کی. بیا د میشتوس په اعمال کې ان شاء الله برکت وي. او اخري شایده ده چې کله د میش په خال کې دغه یو ډېره غلطه بیماری دو، ډېر غلط مرض دی چې هغه شپه په ګیمینه باندې تیر کو، فضولیت باندې تیر کو، اس خپل وخت ضایع کو، صلاحیت ضایع کو، پاک خپل زون پکې ضایع کو، ټیم پکې ضایع کو، بلکې خلک یو گیم ته ورسره بیاي د یغه خلک هم وخت ضایع کو. چکر وخت نه دی. رمضان مبارک میاشت ده د عبادت میاشت، ده د نیک اعمال میاشت، ده د چکر میاشت نه ده، د ګیمې میاشت نه ده. خل دمره لیا شوی دي چې ټول شپه د په ګیمینه تر کو او غایز بیا وغد شي. اصل خو غایز د عبادت وکړه. همیش بزرګونه و د شپه عبادت کړه د غایز لپاره. بیا د رزه عبادت کوم معمولی وخت پوره ودی آرام ک. همیش خل ټول شپه ودوي. او بیا ځنه خل داس چې هغه ټول شپه په ګیمینه باندې تیر کو. غایز بیا خوب غلطه خبره ده. نو د وخت قدر کوي، خپل نظام الاوقات خپل شیډول جوړ کوي چې موږ په کوم وخت باندې کوم عمل کوي. الله تعالی د مستشټول ته په صحیح طریقه باندې د رمضان مبارک قدر نصیب کو او د نیک اعمال کړل توفیق ته مشټول تر نصیب کو.